آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. منظور پښتین د اسلام آباد پر لور د پراخو لاریونونو خبرداری ورکړی. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان تر قلمرو لاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي که د غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر د خوشي کېدو په اړه یې غوښتنې ونه منل شوې، د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوږد لاریون پیل کړي. د ښاغلي پښتین په مشرۍ له تېرو 11 ورځو راهیسې پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې د سند اسامبلۍ مخې ته پرلط پیل کړی او لا هم دوام لري. یاد شوی پرلط د زرګونو کسانو په ګډون پیل شوی چې په پراخه کچه یې ملاتړ شوی دی. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړیتوب هم درلود، خو پاکستان د پښتنو د حقونو د دفاع له کبله د خپل نظام خلاف په هڅو تورنه او بندي کړی دی. د علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د پاکستان او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په مختلفو سیمو کې پښتنو د عدالت غوښتنې اعتراضیه حرکتونه کړي، خو پاکستان یې تر اوسه غوښتنه نه ده منلې او علي وزیر یې نه دی خوشي کړی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.